د دې ملت بچي خپل بچي وګڼو. دا د پلازمینې کابل 18 امنیتي حوزه ده. دلته د امر بالمعروف وزارت د محتسبینو د اصلاح او روزنې ریاست له لوري د یو میاشتني روزنیز سیمینار وروستۍ اصلاحي ناسته روانه ده. د یاد وزارت د محتسبینو د اصلاح او روزنې ریاست رئیس مولوي شریف الله حقانی له محتسبینو وغوښتل چې له خلکو سره له نیک او مسلکي چلند څخه کار واخلي او ولس ته د خپلو اولادونو په څیر روزنه ورکړي. نرمۍ په ډېرو ښایسته اخلاقو، په ښایسته انداز، په احسن تعبیر موږ اوس د دې خلکو په ژوند کې معروفات راولو او منکراتو نه محفوظ کړو. قدرمنو علما کرامو، دا زموږ ستاسو ملت دی، زموږ ستاسو قوم دی، د دې مشران زموږ مشران دي، کشران یې زموږ اولاد دی، ځوانان او همزوري زموږ ورونه دي. قدرمنو علما کرامو، موږ تاسو شل کرن فساد ختمولو دپاره به موږ تاسو څنګه کوو، کومه طریقه به اختیاروو، هغه طریقه چې الله راته ښودلې د حکمت او بصیرت نه به کار اخلو. دغه راز مسؤلین له هغوی غوښتنه کوي چې د محتسبینو د ټاکل شوي سپین لباس پرته دي د خپلو کارونو د اجرا لپاره بهر نه وځي او هم یې پر هغوی ټینګار وکړ چې د ټاکل شوې پالیسۍ پر اساس دې کړنې ترسره کړي. چې بې چپنې به ګشت نه کوئ. چپن به خامخا دا حکم دی قاطع، بغیر چپن نه کلیشتي او مسجد امامي یو عام سړی بغیر د چپن نه قطعا چاته اجازه نشته چې هغه دعوت وچلي وګشو. چپن به خامخا په غاړه باندې دا ستا لباس دی، ته په دې پېژندل کېږي چې ته د امر معروف کارمند دی، محتسب یې، د احتساب په عظیم منصب باندې منصبدار محتسب یې، په دې ته ستا تعارف په دې باندې کېږي. نو بغیر د چپنې به موږ تاسو ګشت چېرته هم نه کوو. هغوی په همدې تړاو زیاتوي چې له دې اصلاحي ناستو یې موخه د محتسبینو ټاکل شوې پالیسۍ ته متوجه کول دي او وایي چې د اصلاحي ناستو دا لړۍ به تر ولایتونو هم وغځوي. زموږ د دې ناستو نه لوی هدف دا دی چې د محتسبین حضرت په دې باندې پوه کړو چې خلکو سره نرمي وکړي، په حکمت او بصیرت باندې د خلکو ذهن سازي وکړي، معروفات ور باندې وپېژني، منکرات پرې وپېژني، قناعت ورته ورکړي او هغوی په دې باندې پوه شي، قلبا ذهنا دا ومني چې واقعا دا معروفات د الله پاک حکمونه دي او منکرات دا د الله پاک نافرماني ده. زمونږ لویه عمده غوښتنه د محتسبینو حضراتو نه دا ده چې تاسو ولس سره نرمي وکړئ او د معروفاتو اقامه، د منکراتو ازاله په ډېرې لوی نرمۍ باندې، په حکمت او بصیرت باندې تاسو د خپل کار مخته یوسئ. انشاءالله دغه کوم ترتیب چې موږ په د کابل په ښار کې وکړو، انشاءالله ولایت ته هم دغه پروګرامونه موږ غځو. بلخوا د یاد وزارت محتسبین له دې اصلاحي سیمینار څخه خوښي کوي او وایي چې دوی یې لا هم خپلو کارونو ته متوجه کړل او هغوی مسؤلینو ته ډاډ ورکوي چې د ټاکل شوې پالیسۍ پر اساس به خپلې کړنې ترسره کوي. چې موږ ته دغه رئیس محترم د صبر او د عدم تشدد توصیه ډېر په کلکه سره وکړله چې تاسو په دغه خپل کار کې به صبر نه کار اخلئ، تشدد به نه کوئ او دا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دپاره یو اصل اساس ده چې هغه قرآن کریم کې ورته اشاره هم شوې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه الآیه. الله جل جلاله هم دې ته اشاره کوي چې کله تاسو دعوت کوئ نو ډېر په حکمت سره، ډېر په علمیت سره او د خلکو زړه به لاسته راوړي. نو کار نو هغه ته موږ متوجه کړلو. د تشدد باره کې موږ منې کړو چې تاسو به د تشدد نه کار نه اخلئ، ډېر په نرمښت سره به خلک رابلئ.